السلام علیکم آقا جانه. وعلیکم السلام. بخیر. ما چه څنګه بخیر خیر و خیرات بخیر اختر دې ستا مبارک سي په داخل اجیان او غازیانو کې شمار سي چیرې وې ولا بس دلې ومه د باندې وتلې ومه ښه اقدال منځ مو وکړي ښه دې وکړه زوی ښه دې وکړه اوس رالم و خیر سي پریشانه ناست یې ولې آقا جانه ولا څه درته وایم ایمل جانه بچی داسې دی چې دلته اوس د باندې ووتمه پسونه مې بیه کړ ډېر قیمت وه بیخي ګران وه ما څونه فکر ورته کړی و در هغه 2 چنده ګران په 18,000 په 19,000 افغانۍ 15 منه غوښه به نه کوله یا آقا جان هلته د زموږ د کورو شاته هلته کوچیان دي په هغوی کې زما یو ملګری دی ښه 2 ورځې د مخې یې ماته ول راسه 8 منه پسه غټ پسه 8,000 افغانۍ یې در کوم مسخرې به در سره کړي 8 منه خو بیخي ډېره غوښه ده زموږ همسایګان هم دي او بل زما انډیوال دی ښه وره کوي آقا جانه اخو ته ورسه زه دلې درته ناست یم ورسه ته که چیرې در کوله په نظر یې ځینې راواخ په لاس یې ځینې راواخه ورسه ما ځینې راواخله نظر یې راکوي زما انډیوال دی آقا جانه ورسه یو وارې وګوره که چیرې در کوم ما ځې زنګ راووه چې زه پسې درسم او در سره یې ولم تکلیف هم نه در کوم بلا ځینې رانیسم په زرنج کې راولمه پیسې به زه هلته در درته ورس بچی ورس الله دې مات ته مخه دې ښه راځه ته نمیز و راځه دغه دې شپېشتم درته دا نه مه خوره دا مه خوره دا ګور د پسونو کې یوازې ته نازولې شورمنو زه دا چې دې ساتمه د نمیز و سبا به دې اخترۍ کو د خیره ګور د پسونو کې ته را باندې ګران دلته راسه دلته راسه څونه خوشک شولې راسه الله واه خورای د نمیزو خورای د هغه دې رزق روزي د نور رزق روزي ته هم نه لرې السلام علیکم وعلیکم السلام او خدای دې راوله ستړي مه سه هلکه ته دلته چې شي کوې هغه پسونه دې چاته پرېښول اوس تر پسونو غله ډېر دي په ښار کې کاکا واجب دی اوس بې غلا کړي څوک تابعداري خوش که شروع کړه ته ما خبرې پلا واوره بره بیا خوش راسه دورې راسه څه شي وایه څه کیسه ده هغه مې کشر ورور ورته ودروئ ښه دې وکړله ما د اختر اوله ورځ ده زه به بالا ولاړ شم نو کشر ورور دې خرڅوي څو یې خرڅېد 2 دانې اوس پاته دی ای وروره ستا ژره قربان سمه ته چې ولاړ سې څه شی به وکړې دته اختر مبارک هغه ته 15 افغانۍ وعلیکم السلام خرڅ کړی دي نه دی خدای خو دې راوله راساتلی دې څنګه یې پر واده ولاړ خیر و خیرات شکر دې اختر دې مبارک شکر دې بیخي شکر دی اجي صاحب محترم هم شه دی الله اجي غم راوینه خدای اجي غم راوینه خیر وسه جوړ وسه لکه شانور استلی دې ټوله هغه نور خو نو دغه مبارک هلته خرڅي دغه زما ورورک دا زما ورورک یا بس ولاړ دی سونی پسنه ولاړ دی دغه پسم ولاړ دی هغه نور پسنه سونی 2 دانې پاته دي 2 دانې پاته دي ماشاءالله دا اجر ساتلې دی دا چاته نور کو دا نازولې دی نازولې دی و خو نازولې دی دی ولې بلاړي نه بس خو بس لکه چې ناوله د سړی ویل دی لږ ناوله سره هلکه زور مور سره کوه خوږې نه کې و نو تا پسه غوښتی 8 منه کې انشاءالله ما هغه جان ته ویله لږ په کوچني کاڼي چې لږ به ترازو باندې هم لږ د ترازو سره چم وکړې ټیک 15 منه کوي ماشاءالله ما خو ماشاءالله نو د خیر سره بس پیسې مې راوړلې تاج راته ویلې بیا ما څه وخت درته ویلي وه 2 ورځې د مخه 2 ورځې تر مخه و 8,000 افغانۍ دې راته ویلې وه دغه څه ده مغزه دې خراب شوي د برق بیل دې غټ راغلی دی کاکا وا دې اورېدله یا په مامته کښې ناست وې چې زه درلم افسه ته دې واشر یې غولې وه وروره دغه نن خریدار پر رالي ټیک په 15,000 افغانۍ نه غوښتې 15,000 به خاره غوښتې دا دې ما نه کوي وه نه ورکوئ ما یاد زه ځان ته راګرځوم ته چې بیا وروره حاجي خان اکا خو بیا پر موږ باندې ډېرې راباندې ګران دي او ډېر احترام لرو پروا نه لري د 14,000 بیا درکړم پروا نه لري 14,000 ولې درکړې ولې هغه زما شناخته ده چې په 15,000 نه ورکوی چې دته به غوږ دی خو نو د حاجي خان اکا زوی دی نو دی خو نو یو وخت بل موږ په ښه راځي نو بس په 14,000 در کوم 14,000 خو بیخي ګران دی ولې خو تا ماته په 8,000 2 ورځې د مخه دې راته ویله ګوره 2 ورځې در مخه اختر نه و اول خو زما انډیوال یې بیا زموږ څه سمسایتوب ته دی پلاک وګوره
ته دې پلا وګوره لا کاکا ایله کاغه کپسه دي ته خو سړی پرېږده دلته وګرځېږه ګوره ورور جانه ګوره دوی ورځ در مخ اختر نه و اوس عادي اختر دی او راسه غواړي دا په خاطر دا رقم نو هغه سیزن دي چې اوس یې خرڅ نه کړم څه وخت یې خرڅ کړم کاکا واجب اورېدله څه وخت یې خرڅ کړم او وروره ته خانه خلک یاست وروره دا چې خانقاه زوی یم یې تم چنې راسره وایه هم په 8000 مې درته ویلي ګوره انډوال مې یې د انډوالي خبره دې کړې ده یارو اشنا 8000 درته ویلي وه ته خطا وتله په 8000 په 8000 دې راته ویله ګوره که غواړې په د 15000 زه پکې توانې یم که غواړې واوه که نه غواړې په سلا جمال څه هغه دې لاره ده یا نقطه تاسو ولې دا رقم یاست یا پلا انسان ته یوه خبره وکړي دا اوس بیا اختر سو بیا په 8000 دا خو ډالر پورته سوله کاکا واجب اورېدل اختر هم راغلی ډالر هم پورته بازارونه هم ګرم سوله نو کوچی سړی چوپان سړی ډالر بیا ته څه څو کوچی دی دغه چې وروره زه اوس کوچی یم کوچی خو هغه دی چې وروره پرېږده دا بس پرېږده ګوره اوس په څو راکوې 8000 بیا دا رقم بلا صحیح ده ګوره زه یو خبره تا ته کومه ډېرې چنې مه راسره وه قرباناکه چې سم در ژړې دې قربان سمه و پر پلار د میم سلامونه وایه د اختر مبارکي م ورکوه ودرېږه د اختر مبارکي ما د خوا ورکړه بس په دغه 15000 کم نه در کوم که دې خوا بدېږي که نه بدېږي تر دې کم نسم در کولی سر دې خلاص وغواړ ځوانه و تر 15000 کم نه در کوم 200 غونې شپېشتې ورته راوړي دي 200 غونو ده نو هغه خو به تاسو ورته راوړي راوړي لاس ونیسه د 200 چیرې دا چې موږ راوستلي دا اوس د 15000 غونو خوراک یې کړی دی ته ګوره د ظالم زوی داسې ته وګوره څونه لم یې دی یوازې اته منه لم دی ته څه وایه کاکا واجب اورېده تاسې نه پوهېږئ ورس الله دې مال ته مې انډوال دی یار مې اشنا پلار ته ویل ما لا دې ما د سره ویل دي کال مې ورسره کړی دی ښه و که زما پلار ته مې ویله که نه هغه سار رانیوئ نو څه کول جوړ کړی دی ما خو کول نه دي تا ور کړی دی که ما در کړی دی خو صحیح خبره ده تا هم راکړې تا دې ور کړی اوه تا ویله په 8000 در کوم هم 8000 ویست 8000 ویست 8000 وی 8000 د په یاد 8000 وی نو دی په هغه وخت کې چیرې و حالت په ممته کې شپشتې بلې ما زه ورور اخته وم شپشتې مته ګرد خبرې ما ستاسو ته واورېدل وروره ډېرې خبرې مه کوه دا هلکه مالته ورور نور پسونه ولاړ دي که غواړې واخه که نه غواړې ګوره انډوالي یاري اشنایي ګوره دا خبرې ماته مه کوه کاروبار خپل ځان ته موضوع ده انډوالي ځان ته موضوع ده که دې پیسې درلودې انډوال یم که دې پیسې نه درلودې نه دي یم انډوال داسې سپینې تا ته کوم انډوالي کې 3000 در پرېښولې بلا که دې خوښه ده واوه که دې نه ده خوښه ده د انډوالي و دا خبرې ماته مه کوه د انډوالي ورور دا سلام علیکم دا موږ تاسې لرو هغه نه بې ځایه کېږي هغه هر وخت همسایتوب بس هغه همسایتوب یو زری ما تا ته اوس راکه په 8000 راکه بلا سیر زه پیسې درکم ما زه را خراب کړه کاکا 8000 اوس د 8000 څخه بد کېږي هر غړي 8000 راته وایه 8000 راشه زه بر صاحب نه در کومه ځه نه کېږي نو خو اوس ما نه پلار سره کول هم کړی و ته د خانقاه زوی بیا هم دونه چنې وایي یو غنیت حساب کوې خان یې باید ته وګرځوې جنریټور کام کړي دی وایي باید دا 15000 باید تا ته په زکات کې درکړي باید په یو سرسایه و په یو خیرات کې درکړي باید په یو صدقه کې درکړي دی وروره چنې وایي ورس الله دې یا نه کېږي ځه ګر سره نه کېږي یا نه کېږي ورس خو بس سید از مر مزکه بلا خالی کی ورسی کوم مزکه اته چې خیمه پر درولې دیم هغه سیستم مزکه ده ورسی خالی کی تاسو څنګه په ما خالی کوي هغه دور جمله آزاد سمونه کی در مزکه خالی کی نه خالی کوم زبلارسه نه خالی کی څنګه نه خالی کی په زور در باندې خالی کوو الکه دا څو اخله بیا جوړونه وینم تنه وس راسه ویم زکه خالیکه ته وزستا په خوښه راغلم دلته ما اړولې کاکا دا مځکه اوس ما ده تر هغه وخته زما ده چې زه دلې یم قرار څه ولې خلک هغو ته به پیسې ورکړې انډواله لږ ژر کوه دا ځای مې سره خالیکه دا کږدي مږدي به سره بارو انډواله دغه که دا خلک وروره دا باور نه دي سبا به راغلي ډوبولې به یو نو درځه هله ګوره داسې غیرت کوه لږ غیرت خبرې کوه بیا وروسته سمه ده